مسجد چې د اسلام له لومړنیو ورځو راهیسې د عبادت، علم، تربیې او اصلاح مرکز پاتې شوی، نن هم د ژمنیو زده کړو له لارې دا سپېڅلی ځای د راتلونکي نسل د روزنې یوه مهمه سرچینه ده چې د میدان وردګ ولایت ډیری ځوانان او کوچنیان پکې د ښوونځیو له رخصتیو سره سم خپل ژمني درسونه پیلوي. ورځ له خوا نه چې دا قریبا 100 کسان راځي، شاګردان دي، نو مختلف درسونه دي، لکه تجوید ده، پکې خطاطي ده، ناظره ده، حفظ ده، دا رقم نور بخشونه نور هم شته. الحمدلله زمونږ نه مشران هم شته، کشران هم شته، مدرسو ته ځو او زما همداسې نور مسجدو ته ځو درسونه وایو. هغه کسان چې د ژمي پر مهال کوچنیانو او ځوانانو ته زده کړې ورکوي وایي دلته کوچنیان او لویان نه یوازې لمونځ او تلاوت کوي بلکه د ژوند لومړني درسونه هم اخلي. همین بچه که یاد میگیره، بیشتر درس یاد میگیره یا درس مکتب یاد میگیره، درس کورس یاد میگیره. این ابتداش درس قرآن است، بعد که درس قرآن یاد بگیره تقریبا 7 سالگی و 8 سالگی دیگه از این مسیر شروع میکنن تا انتهای سنشونه که مثلا مولوی میشن یا مفتی میشن یا مثلا انجینر میشن یا دکتر میشن، یک چیزی که میشن این ابتدای درسون از این مسیر شروع میشه. زده کوونکي وایي د موسم له سړېدو سره سم د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته مسجدونو کې زده کړې ترلاسه کول یو غوره فرصت دی تر څو له خپلو رخصتیو په ښه ډول ګټه پورته کړي.